دا یو عرض کوما تا ای امیر المؤمنین مونږ ولېږه دفاع ته د اقصی او فلسطین مونږ ولېږه دفاع ته د اقصی او فلسطین ته بېشکه زموږ رهبر یې ته زمونږ د زړه سر یې اطاعت دې په مونږ فرض دی ته زمونږ سر لښکر یې اطاعت دې په مونږ فرض دی ته زمونږ سر لښکر یې ستا د حکم انتظار یو مونږ ټول مجاهدین مونږ ولېږه دفاع ته د اقصی او فلسطین دا یو عرض کوما تا ای امیر المؤمنین مونږ ولېږه دفاع ته د اقصی او فلسطین مونږ ولېږه دفاع ته د اقصی او فلسطین نور مزغم کاسې شوې ډکې بس نور نه یې شو زغملی د مظلوم فلسطینیان شیخ صاحب نشو هېرولی د مظلوم فلسطینیان شیخ صاحب نشو هېرولی د جهاد فرمان صادر کړه بس نور زړونه مو دې خړینه مونږ ولېږه دفاع ته د اقصی او فلسطین دا یو عرض کوما تا ای امیر المؤمنین مونږ ولېږه دفاع ته د اقصی او فلسطین مونږ ولېږه دفاع ته د اقصی او فلسطین د خورکۍ په ژړغوني درد دلې ډک زبانه کړي نعرې درته مدد یا افغانستان کړي نعرې درته مدد یا افغانستان بے وسی دغه نعرې کړي د اقصی د پاک زمین مونږ ولېږه دفاع ته د اقصی او فلسطین دا یو عرض کوما تا ای امیر المؤمنین مونږ ولېږه دفاع ته د اقصی او فلسطین مونږ ولېږه دفاع ته د اقصی او فلسطین نن د ټولې اسلامي نړۍ مایوس او ګیله دی بس یوازې اسلامي نړۍ کې تا هیله مندي بس یوازې اسلامي نړۍ کې تا هیله مندي یا معشر الطالبان د نعرې تا کوینا مونږ ولېږه دفاع ته د اقصی او فلسطین دا یو عرض کوما تا ای امیر المؤمنین مونږ ولېږه دفاع ته د اقصی او فلسطین مونږ ولېږه دفاع ته د اقصی او فلسطین بس تیار کړه کنټ
ټکونا زړور استشهادیانا ولګا ورته بس مونږه سرشندون کې فدایانا ولګا ورته بس مونږه سرشندون کې فدایانا امیران کړه راته جوړ ګران یعقوب سراج الدین مونږه ولګا د فتح د اقصی او فلسطین دا یو عرس کوه ماته ته ای امیر المؤمنین مونږه ولګا د فتح د اقصی او فلسطین مونږه ولګا د فتح د اقصی او فلسطین فلسطین اقصی آزاد کړه ته عمر شاه ته غازی شاه د خوروا معتصمه کړه لبیک ته ایوبی شاه د خوروا معتصمه کړه لبیک ته ایوبی شاه پروا مکوه د چا توکل پر رب العالمین مونږه ولګا د فتح د اقصی او فلسطین دا یو عرس کوه ماته ته ای امیر المؤمنین مونږه ولګا د فتح د اقصی او فلسطین مونږه ولګا د فتح د اقصی او فلسطین خپل غاړه بکړو خلاصه مونږ د فتح بای ورشو دی وحشی اسرائیلیانو تأجل بشو خطر شو دی وحشی اسرائیلیانو تأجل بشو خطر شو نصیر اشنا شو شهیدان بایا برا شو فاتحین مونږه ولګا د فتح د اقصی او فلسطین دا یو عرس کوه ماته ته ای امیر المؤمنین مونږه ولګا د فتح د اقصی او فلسطین مونږه ولګا د فتح د اقصی او فلسطین